اوس د وطن د جوړولو وخت راغلی دی شکر دی جنگ لکلی تللی دی. السلام علیکم. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه درنو لیدونکو ستړي مه شئ. تاسو کوو خپرونه ګورئ. زه عمران فضلي. برېښنا د هیواد د بنسټیزو اړتیاو له جملې څخه ده چې د صنعت پرمختګ، اقتصادي ودې، د عامه وګړو د ژوند د اسانتیاوو، ترانسپورت، مخابراتو، کرنې او عامه خدمتونو پورې د هرې برخې په پرمختګ ورسره تړلی دی. افغانستان چې د اوبیزو، بادي او لمریزو برېښنا پراخې سرچینې په واک کې لري، لا هم خپله زیاته برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي. ولې لا هم افغانستان د دومره پراخو سرچینو په درلودلو سره بیا هم برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي؟ د اسلامي امارت په 4 کلن مزل کې له کورنیو سرچینو د برېښنا د تولید په برخه کې څومره کار شوی؟ په وروستیو کې د اسلامي امارت له خوا له بهرنیو او کورنیو پانګوالو سره د برېښنا د تولید په برخه کې څومره تړونونه لاسلیک شوي دي او آیا د دغو پروژو د ترسره کېدو په صورت کې به افغانستان د برېښنا د تولید په برخه کې په زیان بسیا شي؟ په ننني کوش کې پر همدغه موضوع تم کېږم. له ما سره دلته په استودیو کې د برېښنا شرکت د پانګونې او همغږۍ رئیس ښاغلی فرید الله شرفمل میلمه ده. شرفمل صاحب کورمادان چې موږ سره مو بحث کې ونډه واخیستله. راځئ چې شرفمل صاحب له ستونزو څخه شروع کړو. په دې وروستیو کې کابل ښاریان د برېښنا له نشتون څخه سخت شکایت کوي. په کابل کې به وایي چې برېښنا بیخي په نشت حساب ده. ولې؟ ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. بالکل دقیق دی. څنګه چې زموږ هیوادوال وایي نن سبا موږ کافي برق لاس کې نه لرو چې خپل هیوادوالو ته یې توضیح کړو. البته دا اساسي مشکل وجود لري او دا اساسي مشکل نور مشکلاتو سره یو ځای شوي چې دا مشکل منځته راغلی. هغه په دې معنی په افغانستان کې له تیرو 10 کالو که ورته وګورو زموږ برق وارداتي دی او زموږ د وارداتي په برق کې کم افزایش نه ده راغلی. یعنې کم مقدار برق چې اوس لرو دا موږ 6 کاله 10 کاله مخکې هم دغه برق درلوده په همدغه مقدار. او زموږ داخلي تولیدات، داخلي سرچینونه کم تولید د برق چې لرو هم په هغه کې افزایش نه ده راغلی. هماغه څو محدود پخواني بندونه دي چې 10 کاله 40 کاله پخوا جوړ شوي دي، لکه نغلو دی، لکه درونته دی، مایپر دی، سروبي دی او نور بعضې نور واړه بندونه چې دا ډېر پخوا جوړ شوي دي او نوي بندونه متاسفانه جوړ شوي نه دي. په نوي منابعو باندې ډېر غټ سرمایه ګزاري په تیر 20 کالو کې نه دی شوی. نو زموږ مجموعي برق چې په ګرد افغانستان کې په لاس کې لرو شاوخوا 1000 میګاواټه برق دی. په دې 1000 میګاواټه برق کې 80% واردات دی او دا 80% واردات همغه مقدار دی چې 5 کاله مخکې، 6 کاله مخکې، 10 کاله پر دې خوا په همغه مقدار دی. هغه کې زیاتوالی نه دی راغلی. او له بلې خوا که ورته وګورو په غټو ښارو کې لکه کابل ښار نفوس رشد پیدا کړی، اقتصاد، صنعت دا وده کړی دی او موږ برېښنا شرکت کم برق چې لرو په لاس کې دا مجبوره سو چې ټولو مشتریانو ته یې توضیح کړو، هر چا ته برق ورسوو. همغه وجه دی چې موږ لږ برق لرو او زیات مشتریان لرو. دا باید مدیریت کو. هغه مدیریت داسې دی چې موږ مجبور یو چې دا نوبتوار خلکو ته برق ورکو. مثلا موږ په کابل ښار کې صنعتي پارکو ته حدودا 12 ساعته برق ورکو په 4 ساعتو کې. موږ دولتي امارتي اداراتو ته 100% برق ورکو 4 ساعته چې دا زموږ هغه اولیت دی. او ریایشي مشتریانو ته موږ په 3 نوبتو کې برق ورکو په 4 ساعتو کې چې 4 ساعته، 3 ساعته، 6 ساعته برق موږ دوی ته توضیح کوو. دا په دې معنی چې موږ برق نه لرو په لاس کې. که برق ولرو خو مطمئنا موږ دا توضیح کوو خپل مشتریانو ته او دا به دولت ته عواید راوړي او برېښنا ته او امارت ته به عواید ډېروي. نو متاسفانه کافي برق شتون نه لري. له بلې خوا نه په دې تیر یو کال کې ډېر زیات مهاجرین راغلله. دا هم وجه سوه چې زموږ برق نور هم کم شي. په کابل کې ژمي او په اوړي موسمو کې تقریبا زموږ تقاضا 1000 میګاواټه ته رسیږي. خو زموږ په غونډ لاس کې چې لرو هغه برق 400-450 میګاواټه برق دی. په دې 400-450 میګاواټه برق کې بعضې نور ولایتو ته هم موږ برق ورکوو.
موږ 2 هیوادو ته کابل ته وارداتي برق راوړو او یو تاجکستان دی او بل هم ازبکستان دی چې 5 میاشتې یو هیواد نه برق اخلو 7 میاشتې بل هیواد نه. دا 400 تر 450 پورې هم کیږي، کله 400 سي کله 420 او تر 400 حد اکثر تر 450 میگاواټه برق اخلو. خو په دې مسیر کې موږ څو نور ولایتو ته برق ورکوو په شمول د کابل لکه پروان دی، لکه بغلان دی، دې خواته لوګر دی، خوست دی، ننګرهار دی او کابل دی. دې ولایتو ته له دغه منابعو برق ورکوو. او داخلي تولیدات زموږ 20% دی، هغه 20% زیاتره منابع زموږ اوبهیز دي او متاسفانه سږکال خو تغیر اقلیم ټول ملت ګوري چې ورښتونه نشته، اوبه نشته، زموږ بندونه هغه حد اقل ته رارسېدلي. که موږ تېر کال 100% تولید د برق درلودو د بندونه، سږکال یې موږ 20% درلودو. نو دغه وضعیت ته په کتو دا مشکلات یو ځای شوي دي چې موږ نسو کولی مطمئنه برق خپل مشتریانو ته. شرف صاحب تاسو د برق د مدیریت خبره وکړه. کابل ښاریان شکایت کوي چې په ځینو ساحو کې برق ناعادلانه ویش ده، په ځینو ساحو کې 6 ساعته 7 ساعته تر 10 ساعته، خو په ځینو ساعتو کې بیا 2 ساعته هم برق نه راځي. داسې نه دی، موږ یو دقیق سکیجول لرو، مطابق د هغه سکیجول چې تایید شوی دی، زموږ هیئت مدیره هغه سکیجول یا هغه تقسیم اوقات تایید کړی، مطابق د هغه تقسیم اوقات زموږ مرکز د ډسپیچنګ یا مرکز د کنټرول د برق هغه برق رساني کوي ټولو هیوادوالو ته. او زموږ برېښنا شرکت د مرکزي مختلف ټیمونه توظیف دي چې هغه د شپې او د ورځې ګوري چې دغه تقسیم اوقات باید په عادلانه توګه دا تطبیق سي. البته بعضو ساحاتو کې داسې دی چې ګورئ چې موږ کله مشتریان ته خپله برق ورکوو، هغه دا خو نوبتواره دی، هغه 3 ساعته چې برق ورکوو نو زموږ مشتریان اکثره داسې کوي چې په دې 3 ساعته کې څه مصارف د برق لري او هغه تجهیزات لري هغه وسلوي برق ده، که هغه اوتو دی، که ماشین د کالاشویي دی، که رڼا دی، که ګرمایش دی، بخاري دی، دا غونډ وسلوي. او کله کله داسې کیږي چې دا زموږ شبکې هم کمزوره دي، ضعیفه دي، په هغه ساحه کې یو اضافه باري راځي او د اضافه باري په اساس پرچاوي راځي. کله چې پرچاوي راسي او یو شرطي راسي نو د هغه شرطي او د هغه پرچاوي پیدا کول او بیرته ترمیمول کله کله لږ وخت اخلي. او هغه وجه هم دا چې زموږ سیستم ډېر زیات سمارټ نه دی لکه نورو هیوادو غوندې چې هر لحظوي هغه شرطیان یې موږ په همغه لحظه کې پیدا کړو او عاجل خپل ټیمو ته ورته ووایو چې تاسې ورسئ هغه ترمیم کړئ. زموږ سیستم هم انالوګ دی تر اوسه پورې، هغه چې کوم شرطي راسي کوم خطا راسي بیا د تلیفونو له طریقه تر مرکز د ډسپیچنګ هغه پیدا کیږي، ټیمونه ځي چې کله کله دا بیا لږ وخت اخلي او هغه ساعت مشتریان بیا ډېر زیات شکایت کوي چې ولې زموږ 2 ساعته برق و بیا برق لاړه بیا نو دغه 10 ساعته رانغی. نو زموږ غوښتنه دا ده چې مشتریان هم په استفاده د برق کې لږ ذره دقت وکړي، مخصوصا په دغه ژمي موسم کې چې زموږ ډېر مشکلات دي او کله کله داسې کېږي چې لکه مخکې مې اشاره وکړه چې پرچاویان راسي بیا موږ زر نسو ترمیمولی. هغه وجه هم دا چې دوی څه مصارف لري په همغه یو وخت وصلوي. نو زموږ غوښتنه ده چې خپل مشتریان چې په استفاده د برق کې دوی لږ ذره هغه تحفظ د انرژي نه استفاده وکړي. چېرته چې دوی ټول مصارف وصلوي همدغه دی چې د دوی بیل هم بیا متفاوت راځي. کله کله مشتریان له دې نه شکایت کوي چې برق خو د 3 ساعته راغی یا 4 ساعته راغی او زموږ بیل هم ډېر راغی، خو ستا 4 ساعته برق راغی، ستا څه مصارف د برقو تا په دې 4 ساعتو کې وصل کړه او دنه د استفاده وکړه، ولته ستا میټر ګرځي او ستا باندې مصارف چرچیږي. نو انشاءالله زموږ برنامې پروګرامونه شته. خبرو کې یادونه وکړه چې د وارداتي برق همغه برق چې کوم پخوانی برق همغونه برق تاسو را واردوئ. دغه هیوادو سره تاسو بیا خبرې نه دي کړي چې یو څه زیات برق تر څو چې د افغانستان ستونزه حل کېږي یو څه زیات برق په وخت کې ورکړي، دغه خبرې تاسو نه دي کړي که دوی دا توان نه لري چې افغانستان ته دغه برېښنا ورکړي؟ موږ 2 هیوادو سره هر کال کلنۍ قراردادونه لرو او کلني قراردادو کې موږ زو خپل قراردادونه امضا کوو د 4 همسایه هیوادو سره تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران. دوی آماده دي، دوی فعلا کافي برق لري چې موږ ته یې راکړي، خو متاسفانه کم لاینونه کم ترانسمیشن لاینونه چې پخوا دوی سره توافق شوي دي او هغه راغلي کابل ته او هغه ترانسمیشن لاینونه هغه ظرفیت نه لري چې زیات برق واخلو. د ترانسمیشن لاینونه خپل هغه تخنیکي مشخصات لري، یو مخصوص مقدار د انرژي ظرفیت لري چې انتقال کوي. مثلا زموږ دغه موجوده لاین چې له ازبکستان راغلی او همچنان له
تاجکستان د دې حد اعظمي ظرفیت 450 میګاواټه برق انتقالولی شي. هغه هم په ژمي موسم کې. په اوړي موسم کې چې هوا ګرمه وي بیا هغه 450 میګاواټه هم نشي کولی، حدودا 400 میګاواټه کولی شي. البته راتلونکي کې چې څنګه موږ کولی شو چې له همسایه هیوادونو ډېر زیات انرژي واخلو، موږ نوي قراردادونه امضا کړي دي، نوي پروژې مې امضا کړي دي او هغه پروژې د کار لاندې دي چې مخصوصا موږ له ترکمنستان هیواد سره یو 1500 کیلو وولټ لاین پخوا قراردادونه امضا کړي وو په تېره اداره کې، چې بیا متاسفانه وروسته چې امارت اسلامي راغی د هغه ډونر فند و، د ډونر پیسې وې، هغه خپل حمایه متوقف کړه. بیا موږ هغه باقي کار ورکړه سرمایه ګزار ته، هغه پروژه د تطبیق لاندې دی چې حدودا 90 تر 95% پورې هغه پروژې کار تکمیل دی او د باقي چارې په 2 فیزو کې چې یو له شبرغانه تر دشتالوان سب سټیشنه پورې د هغه یو سرمایه ګزار کار کوي، له دشتالوانه تر ارغندي پورې او د ارغندي سب سټیشن دغه بل سرمایه ګزار ورباندې کار کوي او پروژه عملا د تطبیق لاندې دی. انشاءالله راتلونکي 1.5 کال کې دا پروژه تکمیلیږي او موږ کولی شو چې ترکمنستان هیواد تر 1000 میګاواټه برق انتقال کړو. تخنیکي وسایل چې دا هم ورسره نوي کیږي که نه په همدغه زړو؟ دقیقا دا بیخي نوې پروژه ده، نوی لاین دی او چې دا راغځېږي دا 1500 کیلو وولټ ظرفیت دی او دا هغه های ولټیج لاین دی او د دې ظرفیت د انتقال د برق حدودا 1000 میګاواټه دی. زموږ اوسنی لاین چې ده دا 4-4.5 ډېر نسي انتقالولی، دا نوی لاین به تر 1000 میګاواټه برق انتقالوي. دې تر څنګ موږ ازبکستان سره ډېر یو غټ قرارداد وکړو، یو بل 500 کیلو وولټ لاین له ازبکستان راځي تر دشتالوانه، دشتالوانه راځي تر ارغندي د کابله پورې او له ارغندي نه یو لاین قندهار خواته ځي چې د قندهار لاین عملا د تطبیق لاندې دی، بل نوی لاین 220 کیلو وولټه تر ننګرهار شیخ مصري پورې ځي او شیخ مصري د ننګرهار کې یو غټ سب سټیشن جوړیږي. دا پروژه هم قرارداد امضا شوی، اوس عملا سروې او د ډیزاین مرحله کې دی. ښه که راشو وروستیو پانګونو ته، سږ کال یا تېرو 2 کالو کې یا 3 کالو کې څومره بهرني پانګوال او کورني پانګوالو آیا په د برق د تولید په برخه کې تاسو سره تړونونه لاسلیک کړي دي، کار شروع شوی دی، عملي چارې؟ دقیقا څنګه چې امارت اسلامي راغی افغانستان ته او د مشرانو او د برېښنا شرکت او مربوطه اداراتو هغه غټ هدف دا و او د تلو پالیسي دا و چې خصوصي سکتور راوړي انرژي برخ کې دخیل کړي. که موږ په تېر 20 کلو کې وګورو ډېر زیات نړیوال بنسټونه دلته و چې پیسې ورکوړي دې سکتور ته، خو دا سکتور په پښو ونه درېده او متاسفانه موږ ونسو کړی چې دا سکتور خودکفا کړو. وجه دا وه چې خصوصي سکتور نه و دخیل سوی. همغه وجه وه چې موږ خصوصي سکتور ته دروازه پرانیستله او دوی سره له نږدې کار وکړو چې خوشبختانه موږ ډېر ښه پیشرفتونه درلوده په دې 4 کال کې او مخصوصا په دې تېر 1 کال کې موږ حدودا د 1000 میګاواټ قراردادونه امضا کړه په مختلفو ولایتو کې له مختلفو منابعو نه چې هغه لمریزې منابع دي، ګازي منابع دي، زغال سنګ دی، بادي دی. په تاریخ د افغانستان کې لومړی ځل چې باد نه موږ استفاده کوو او قراردادونه مې امضا کړه ده. حدودا 1000 میګاواټه برق مې امضا کړی دی. عملا د 8 پروژو کارونه په ساحو کې شروع سوي دي. د پاتې پروژو کار هم په سروې او د ډیزاین په مرحله کې دی. دا پروژې انشاءالله راتلونکي 2 کالو کې تکمیلیږي. نو د برق پروژې زیربنایي پروژې دي، دا لږ وخت ته ضرورت نه دی. دا حد اقل هره پروژه چې ډېر په چټکۍ کار وشي 2 کاله وخت اخلي. نو انشاءالله راتلونکي 2 کالو کې به موږ عملا د 1000 میګاواټه داخلي تولید برق به لرو او همداسې ډېر زیات نورې پروژې موږ د کار لاندې لرو. موږ البته د افغانستان برېښنا شرکت په تېر 2 کاله کې موږ 2 غټ کنفرانسونه دایر کړ خصوصي سکتور ته او سږ کال یو بین المللي کنفرانس هم دایر کړ. شاوخوا هیوادو دولتي کسان، سرمایه ګزاران، پانګوال، د اروپا پانګوال دعوت و، دوی ګډون کړی، بانکونه، ملي او تجارتي بانکونه. موږ خپل فرصتونه دوی ته وړاندې کړل او په افغانستان کې کوم منابع چې دی دوی ته هم تشریح کړل، د دولت کوم پالیسیانې دي، کوم حمایې موجود دي، څنګه کولی سو مخته لاړ سو. خوشبختانه ډېر ښه
هغه پیامد یې درلوده. موږ په کنفرانس کې تقریبا د 8800 میګاواټ تفاهمنامې امضا کړې ډېر غټو پانګوالو سره، او د هغه تفاهمنامو په ترڅ کې اوس ډېرې زیاتې پروژې دي زموږ چې په مختلفو منابعو کې دي، د ګازو، د زغالو، د سولرو، د باد، دا اوس عملا د بحث او د مذاکرې لاندې دي. انشاءالله نږدې راتلونکي کې به ډېر ښه نور قراردادونه امضا کوو او ښې زیرې به لرو د افغانستان خلکو لپاره. که راشو د لمریزې برېښنا برخې ته، په دغه برخه کې هم څومره کار کړی دی او څومره لمریزه برېښنا کولی شي چې د وارداتي برېښنا ځای ونیسي په اوږد مهال کې؟ افغانستان کې منابع زیات لرو، لکه چې څنګه شمسي او لمریزې منابع 222,000 میګاواټ پوتنشل موجود دی، خو زموږ منابع چې دي باید دا په شکل د موازی انکشاف پیدا کړي. موږ یوازې نسو کولی چې اتکا په سولر باندې یا په لمریزې برېښنا وکړو. په اوس د دې چې ډېر ښه پیشرفت هم درلوده. مثلا موږ په دې 1000 میګاواټو کې چې مخکې ما اشاره درلوده، حدودا 400 میګاواټ یوازې لمریزې برېښنا ده چې موږ قراردادونه امضا کړل په مختلفو ولایتو کې. هغه ولایتو کې چې هلته موږ صنعتي پارکونه لرو، د صنعتي پارکو ترڅنګ دا قراردادونه مې امضا کړي چې دغه تولیدي برق باید اول ورکړو صنعتي پارکو ته، چون هغه د مشرتابه هدایت هم ده چې صنعتي پارکونه په اولیت کې باید ونیسي او د هغوی مشکل حل کړو. خو سولر برق چې دی یوازې د ورځې برق دی او د ورځې برق دی او دا مړ برق دی یا ډي سي برق دی. موږ باید دا شبکې ته په هغه وخت کې وصلوی سو چې شبکه کې قوي ژوندی برق ولرو، او دا ژوندی برق له کوم ځای راتلی سي؟ دا د حرارتي برق نه تولیدېدلی سي، مثلا د زغال سنګ نه، د اوبهیز منابعو نه، ګازو نه، همداسې واردات. نو زمونږ سیستم، زمونږ دغه نیشنل ګریډ متاسفانه دا په 5-6 زونو تقسیم شوی دی او دا زونونه یو بل سره وصل نه دي. دغه وجه هم ده چې موږ هغه رینیوبل انرژي یا نیو کیدونکې انرژي چې یو سولر د باد دی، دا نسو کوی په ډېره غټه پیمانه شبکې ته یې وصل کړو. د دې مدیریت ډېر مشکل دی. مثلا سهار لمر جګېږي، تولید شروع کېږي، مازدیګر بیرته لمر چې ولید تولید صفر کېږي. دا په دې معنا ده که 400 میګاواټ د ورځې ته په شبکه کې انجک کوې او بیرته لمر چې ولیږي دا صفر کېږي، ته په شبکه کې ډېر یو قوي بل سورس ولري چې دا تنظیم کړي. د دې مدیریت او د سپیچنګ د تخنیکي لحاظه ډېر ملاحظات لري. ولې په اس د هغه موږ ډېر ښه مخته تللي یاستو. 400 میګاواټه موږ قراردادونه کړي دي او انشاءالله راتلونکي 1 تر 2 کالو پورې دا 400 میګاواټه غونډ به آماده وي او انشاءالله بهره برداري ته به سپارل کېږي. ستاسو د ریاست تر ډېره پورې اوس فوکس پر کومې برېښنا ده؟ پر لمریزې برېښنا، بادیزې برېښنا، که نه د بندونو برېښنا باندې چې د اوبو د ذخیره کولو له برخې په لاس راځي؟ د افغانستان برېښنا شرکت د افغانستان ټول منابع په اولیت کې دي. موږ پلان دا چې منابع په شکل د موازی انکشاف ورکړو. افغانستان ماشاءالله زموږ منابع داسې که افغانستان په 5 زونو تقسیم کړو، دا زموږ منابع په ډېر ښه شکل موازی او په ښه شکل په عادلانه شکل په دې 5 زونو کې شته. لمریزه منابع په اکثره ولایتو کې لرو، ښه دي، د تطبیق وړ دي. اوبهیزې منابع تقریبا 23,000 میګاواټه لرو. بادي منابع چې په هرات، فراه، نیمروز او بلخ کې پراته دي، ډېر یو غټ کریډور موجود دی. او همداسې ګازي منابع چې زموږ په شمال خواته کې منابع موجود دي. زموږ برنامه دا چې دا منابع په شکل د موازی باید انکشاف پیدا کړي. هم د تخنیکي لحاظه دا زموږ شبکه ډېر مطمئنه کېږي، هم د انرژي سکیورټي یا د انرژي د امنیت لپاره. دا په دې معنا چې موږ باید په هر ولایت کې مختلف منابع ولرو. که زموږ یو منابع په یو مشکل سره مواجه کېږي، نور منابع له نور ولایتونه باید شبکه حمایه کړي او سپورټ کړي. او زموږ برنامه دا دی چې اول موږ د افغانستان هغه نشنل ګریډ یا نشنل سیستم رامنځته کړو. دغه 6 زونونه چې تقسیم دي دا یو بل سره سنکرون کو، وصل کو، تر څو وکړی سو چې داخلي منابع زیات تولید کو او شبکې ته وصل کو. زموږ اوس غټ مشکل دا چې د خپل منابع ډېر په چټکۍ او په غټه پیمانه نوسو انکشاف ورکوی، دا چې زموږ زیربنا ډېر آماده نه دی. اوس زموږ ټرانسمیشن لاین څنګه مې اشاره وکړه 5-6 زونه دي، دا زونونه باید وصل شي. زموږ دغه نشنل ګریډ باید قوي سي. په څه معنا؟ دغه 500 کیلووات های ولټیج لاینونه چې راځي له ترکمنستان، ازبکستان تر ارغندې، له ارغندې تر قندهاره. بله برنامه ده چې له هراته د ټپ پروژه له هرات نه راځي تر قندهاره، چې دا زموږ های ولټیج یا غټ ظرفیت لرونکې شبکه باید وصل سي. که مثلا په افغانستان کې موږ له یو طرفه
مشکل د برق سره مواجه کیږو، مثلا د واردات برق سره له ازبکستان سره په مشکل مواجه سولو، موږ باید له هرات لخوا نه، د قندهار لخوا نه نور منابع ولرو چې سیستم حمایه کړي. نو په ډېر غټو برنامو باندې کار روان دی، هم په عملي ډګر کې، هم په برناموي او په پلاني برنامه کې انشاءالله. د خلکو تر ډیره پورې د خلکو انتقاد هم همدا ده چې تل ویل کیږي چې په برنامو کار روان ده، خو عملي څرا کې هېڅ نه لیدل کیږي. دغه عملي کارونه به کله پیل شي؟ اوس میرویس عزیزي د 10 میلیارډو ډالرو پانګونو ژمنه وکړه، تر اوسه پورې عملي چارې نه دي پیل شوي. دغه عملي چارې به کله پیل شي؟ ښه پوښتنه ده او خلک هم حق لري، خو زما ځواب دا دی چې د زیربناو پروژې لکه د انرژي، چې انرژي خپله برق زیربنا د زیربنا ده، دا کارونه د یو ورځ د 2 ورځې نه دي، د 1 میاشت د 2 میاشتو نه دي. 1000 میګاواټه قراردادونه موږ سږ کال امضا کړله، د 6 پروژو کارونه شروع شوي په ساحاتو کې. دا حد اقل 2 کاله وخت نیسي د پروژې تکمیل سي او بهره برداري ته وسپارل سي، او د پروژې تر هغو بهره برداري ته ونه سپارل سي خلکو مشکل نه حلیږي، او خلک هم حق لري چې شکایت وکړي. نو زمونږ غوښتنه ده خلکو نه چې تاسې خپله سالمندي حفظ کړئ. د افغانستان جوړول بس د غونډو ګډ کار دی، خلک به دولت باید حمایت کړي، امارت حمایت کړي، امارت خلک حمایت کړي، موږ په ګډه دا وطن جوړوی سو. سالم انتقادونه ډیر په ځای دي، موږ یې منو، ولې زمونږ خواهش دا ده چې په زیربنایي پروژو کې خلک باید موږ سره همکاره سي، موږ حمایه کړي. د عزیزي موضوع دی تا اشاره کړه، ډېر ښه ټکي ته د اشاره وکړه. ګوره کله چې یو پانګوال راځي، خصوصي پانګوال، او غواړي په افغانستان کې په انرژي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، سرمایه ګذاري د انرژي برخه کې دا ځان ته بعضې مراحل لري. سرمایه ګذار تر هغو رانیسي د خپله مطالعه ونه کړي، سروې ونه کړي، سټډي ونه کړي، مطالعه ونه کړي، خپل اطمینان حاصل نه کړي چې زه دغلته 400 میګاواټه کوم برق تولیدومه، په کومه شبکه کې په کوم مشتریانو چیرته مصرفیږي، او دا زما عواید به بیرته څنګه ماته راځي، زما پانګه به بیرته څنګه ماته راګرځول کیږي. تر څو دا اطمینان حاصل نه کړي خو سرمایه ګذار نه راځي. که هغه سرمایه ګذار هر څوک وي، نو موږ عزیزي ګروپ نه ډیره مننه کوو، دوی راغلي دي، خپل سرویګانې شروع کړي، مطالعات شروع کړي دي، د افغانستان برېښنا شرکت او نور ادارات سره په ګډه دغه اوس 3 بین المللي کمپنۍ دوی استخدام کړي چې راسي دقیق مطالعات ورته وکړي، او 2-3 نور کمپنیان هم په حالت د استخدام کې دي. تقریبا 15 بین المللي کمپنیان دوی استخداموي په هره برخه کې. د زغالو برخه به جدا مطالعه کیږي، سولر به جدا مطالعه کیږي، باد به جدا مطالعه کیږي، او حرارتي به جدا. دا هر برخه ځان ته مشخص کمپنیان لري، ځان ته مشخص ظرفیتونه لري چې هغه راسي دا مطالعه کړي، او عزیزي صاحب ته ورته وایي چې وروره اوس دلته ته 400 لاړ شه، دلته 1000 لاړ شه، دلته 1500 لاړ شه، دا هم انتقالیږي، هم مصرفیږي، هم ستا پیسې درکول کیږي. نو کارونه ورسره ډېر ښه روان دي. څنګه مخکې مې ویلې دا د برق کار د 1 ورځ 2 ورځې کار نه دی. د افغانستان خلک د موږ سره همکاري وکړي او موږ سره د اوږه راکړي. د افغانستان برېښنا شرکت انشاءالله په راتلونکي 3 الی 15 کالو کې د افغانستان انشاءالله 95% سرتاسري مشکل د برق به انشاءالله حل شي. کور ودان چې دا چې موږ راغلی او موږ سره مو برنامې کې ونډه واخیستله، نړۍ مننه. ډېره زیاته مننه. سلامت. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم مننه. د یادونده که دا خپرونه مو په ملي او ملي نیوز نه یې لیدلي، نو کولی شئ چې د ملي او ملي نیوز په خواله رسنۍ هم وګورئ. تر بیا هم په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې. اوس د وطن د جوړولو وخت راغلی دی، شکر دی جنګ له کلي تللی دی.